تمرکز یا یو ځای او یوه هڅه. یو ځل په یوه لرې پراته کلي کې دوه هنرمند کسان اوسېدل. د دوی نومونه جیمز او ایلکس وو. هغوی ډېر ښه ملګري وو او د خاورې نه بېلابېل شیان جوړول او د دوی دا خوښېدل چې مختلف لوښي، مجسمې او نور شیان جوړ کړي. خو د هغه ګټه ډېره کمه وه. خلکو د دوی د هنر مطابق پیسې نشوې ورکولی. خو جیمز او ایلکس هیڅکله شکایت نه کوه. ایلکس به تل جیمز ته ویل جیمز په یو وخت کې په یوه کار باندې تمرکز کوه، ځکه چې که څه ډېر کارونه باندې تمرکز وکړې نو ډېر کارونه شروع کړې په یو وخت کې هغه ستا فکر ګډوډوي. ته نشې کولی چې یو کار په څومره وخت کې ورسوي. خو جیمز به ورته ویل نه زه ښه یم، زه کولی شم ډېر کارونه په یو وخت کې وکړم او ډېرې پیسې وګټم. ایلکس یو ډېر منظم او تمرکز لرونکی هنرمند و. هغه به هر کار په همغه وخت کې بشپړ کاوه. خو جیمز تمرکز نه درلود. په یو وخت کې به یې څو کارونه پیل کړل خو یو به یې هم سرته ونه رسول. یوه ورځ ځینې سیلانیان کلي ته راغلل. له جیمز نه د یوې ښکلې مجسمې بیه وپوښته. هغه ورته د 2 سپینو زرو سکو په بدل کې وویل. سیلانیانو ورته وویل ستا هنر باید ډېرې پیسې ولري، باید ته یو لوی ښار ته ولاړ سې ځکه چې ستا ډېر ښه هنر دی، ته کولی شې ډېرې پیسې وګټې. په دې خبرې سره جیمز ته فکر ولیده چې باید یو لوی ښار ته کډه وکړي. نو وروسته هغه او ایلکس پرېکړه وکړه چې په کاروان کې روان شي او د ښار هغه بلې غاړې ته لاړ شي. دوی د لارې دپاره کافي خواړه او اوبه واخیستل او په سفر یې په کاروان کې پیل وکړ. خو د صحرا توده هوا او سخت سفر هغوی ډېر ستړي کړل. د اوبو لوښي چې له خاورې جوړ وو هغه اوبه جذب کولې، اوبه ورکمې شولې. ایلکس وړاندیز وکړ چې یوه ژوره څاه وکیندي. هغوی یو ځای وټاکه او هلته یې کیندل پیل کړل. لږ وروسته خلک ستړي شول او پاتې شول. جیمز چې و یوازې شو. خلک ورته وویل چې هر چا چې به ورته وویل چې دلته څاه وکینه هلته وکنه، دی به یو ځای پرېښود، د بل ځای به لاړه، د بل ځای نه به بل ځای لاړه، کیندل به یې شروع کړل. نو په پایله کې څو څاګانې وایستې خو یوې هم اوبه ورنه کړلې. کله چې ایلکس راویښ شو چې ویلېدل حیران شو. ایلکس ورته وویل ملګریه ته پوهېږې چې دومره وخت تا ضایع کړی دی، که ته ټولې هڅې په یو ځای باندې وکړې اوس به موږ ته اوبه رسېدلې وای. د چا خبرو پسې مه ځه، چا خبرو ته غوږ مه ږده، یو ځای باندې تمرکز وکړه. ایلکس ټول خلک په راټول کړل او ورته وویل چې هماغه لومړني ځای ته ورشئ، بېرته هملته خپل کیندل جاري وساتئ. لږ وخت وروسته اوبه راووتې. ټول اوبه وڅښلې او خپل لوښي یې ډک کړل. کاروان ښار ته ورسېده. هلته جیمز او ایلکس خپل هنر د لارې ډېرې پیسې وګټلې او دوی وستایل شول او نور کارګران هم په مزدورۍ ونیول. د دوی کار په نورو هیوادونو کې هم مشهور سو. خو تر ټولو لویه ګټه دا وه چې جیمز یو مهم درس زده کړل. کله چې ټول تمرکز په یوه ځای وي، یوه موخه او یوه هڅه وي، همغه وخت بریا ترلاسه کیږي.